زنانه په کور کې په کوم ځای کې اعتکاف کوي زنانه به کوم دی په کور کې په هغه ځای کې اعتکاف کوي په کوم وخت کې چې عام طور عبادت کوي په هغه ځای کې به اعتکاف ته کینی اوس که د عبادت ځای نه دی معلوم یو ورځ چې کوم دی په یو ځای کې مونځ کوي عبادت کوي بله ورځ په بل ځای کې کوي نو بیا به د ځان لپاره یو کمره خاص کړي که چېرته کمرې سیوا وي په کور کې د ځان لپاره به یو کمره خاص کړي او په هغې کمرې کې به چې کوم دی اعتکاف ته کینی که کمره هم نه وه بیا به چې کوم دی ځان ته یو پرده ولګوي په هغې پرده کې به کینی لیکن د هغې پردې نه دننه به چې کوم دی د الله جل شانه عبادت کوي فضل به چې کوم دی نه کینی محترمو دارنګ یو ملګری هغه بل ته ویل وایي دارنګ زما نیا چې کوم دی اعتکاف ته ناسته وه پنځلس شپاړس بسترې پکې ګنډلې وي نو داسې به نه کوي محترمو چې زنانه چې کوم دی هغه اعتکاف ته کیني اول ته چې کوم دی کپړې ګنډي بعض مشینان ورسې کپړې ګنډي کلي کپړې ورته راځي او هغه ګنډي نو داسې به زنانه نه کوي نه بلکې اعتکاف دې کې به خالص د الله جل شانه عبادت کوي ځان به چې کوم دی الله جل شانه ته وقف کوي بل محترمه که چېرته د اعتکاف په دوام کې د زنانو مخصوص بیماري راغله نو په دې سره بیا د زنانو اعتکاف ماتېږي ځکه په اعتکاف کې خالص د الله جل شانه عبادت مقصود دی نو چې کله د زنانو بیماری راشي نو چونکې هغوی خو عاجزه شي بیا هغوی قرآن مجید نشي راخیستلی مونځ نشي کولی نوافل نشي کولی تر دې پورې چې روژه هم نشي نیولی نو بیا چې کوم د زنانه عاجزه شوله نو زنانه به چې کوم د خپل اعتکاف ماتوي